دا وی د آخري چهارشنبه آخري دا په چورې کې چېرته دا ښځې کوي دا د ښځو مسلې دي زمونږ په دین کې اوله چهارشنبه او آخري چهارشنبه نشته ها پخوا اصلي داسې وه چې د پیرانو یو دور تیر شوی نو هغوی به د قصو کتاب ښه سړي ښکلي خلک و په دې چې عمل او پرهیزګاري پکې ډېره وه خو علمي تحقیق پکې نو د قصو په کتاب کې به حدیث ولیده وی دا حدیث په نورنامه کې راغلی لکه نورنامه د حدیثو کتاب دی دا په ګلستان شریف کې ما لیدلی دا په امیر حمزه په قصه کې امیر حمزه د پښتو یو کتاب دی پخوا چې زه وړوکې ما هم لوستی دی امیر حمزه صاحب په غر ننوت چې غر کې لاړ نو بیا مخکې دریاب راغی د اور نو د اور دریاب کې روان و نو بیا مخکې د اوبو دریاب راغی نو بیا هغې کې روان و نو داسې دنیا ته لاړه چې سرونه ښکته و خپې بروي دا فرضي قصې د امیر حاتم صاحب قصه ده حاتم طی د امیر حمزه قصه ده دغه شان فرضي کتابونو کې ناغې نه دا خوارې شوي دي دا خبرې نو شریعت کې اخري دا وایي حضور ناجوړه شو بیبیانو چوري وکړه دا دروغ خبرې دي ښه په شریعت کې چهارشنبه اخري چهارشنبه نشته نه په یو کتاب د دین کې شته دا رواجونه مونږ ته د پنجاب د هندوانو نه راغلي او دلته هم جهالت دا دروغ چې بیبیانو چوري کړل او عجیبه دا عربو کې دا څوک نه پیژني دا دلته خلک پیژني نه څوک آخري چهارشنبه پیژني نه دا پیژني هلکه دا د کوم ځای نه دین راغلی دا د امبرسر نه راغلی بعضې علاقو کې ما پې وعظ وکړ ټل کې زه وم یو 3 کاله نو ټل کې داسې خلکو به کو شکر دی چې هغه پیښ شو دی پرېښوده ټل کې په وروستی چهارشنبه به په هر کور کې د سړي په سر چرګه لالې ده نو چې څومره بالکانو کور کې هغومره چرګان به یې لالو نو ما ورته وی دی ښځو څه ګناه کړې ده د سړو په سر بر سر هر مرغ یک مرغ را ذبح میکنم ما گفتیم که زنان چی گناه کردن دویمه دا ده چې هغه چرګ به خپل کور کې خوري بار ته به یې نه وباسي او اډوکي به م کور خښوي درېیمه دا چې چرګ به یې خوړه که نه نو هغې ته پرتوګ وباسي او تش لنګ ووایي لنګونو کې څلورم پکې دا و چې خوري نو خبرې به نه کوي ما وی انا لله د هر قوم کې دا رواجونه او دا د مذهب په نوم کوي مصیبت دا دی که د مذهب په نوم یې نه کولی چې هسې د هندوانو یو رواج دی که وویلو صحیح دی هغه منکه او شکر دی هغه ډېره حده پورې ختم شوی دی یعنې دا زړې ښځې او زړي سړي اوس هم نه پرېږدي هلکه دا څه کوي دلته زه پرون تلم د کارخانو سره یو جومات ته د بانک نه مخکې درود شریف وایي په زوره هلکه دا ولې وایي درود شریف ښه دی درود شریف باندې زمونږ ایمان دی الحمدلله خو بانک کې زیاتې کمې ولې کوي وایي نه تاسو د بلال صاحب نه زیات عاشقان یې د پیغمبر زمانه کې اذان څنګه و د څلورو واړو یارانو زمانه کې اذان څنګه و د هغې نه پس څنګه اذان و هغه شان وایې که که درود شریف په زوره وایې نو بیا د بانک چې ودرېږي اقامت څه ګناه کړې ده د اقامت نه مخکې په زوره وایې او بیا چې اقامت لمونځ وشي نو بیا د هغې نه پس هم په زوره وایې دا درته چا ښودلي دا د کمقلو پیرانو او جاهلانو شیخانو تا ته به وایي درود شریف وښکلې خبره ده درود شریف ایمان دی زمونږ خو د هر څیز خپل ځای وي بانک د الله اکبر نه شروع دی په لا اله الا الله ولاړ دی که چا بانک سره
لا اله الا الله محمد رسول الله زیات کنه د غلطي وکړه کنه محمد رسول الله د کلمې حصہ ده کنه لا اله الا الله محمد رسول الله حبان کی بغیر محمد رسول الله راغله نو د شریعت پولی دی پولی بنروانه یهود او عیسایانو دین په دې ختم کړل لاس پکم دې پوری وینځي دې دې پوره ترخه پوره باندې وینځي بس مره کې دا سم که یو سړی د مړی مسه شروع کړي ته ورته کښېنه په خلا